د نړیوالې فونټکې الفبا ویډیو ته ښه راولاست. په دې ویډیو کې به د نړیوالې فونټکې الفبا بیکګراوند ته لږه اشاره وکم او همدارنګه د دې الفبا د جدول لومړۍ برخه چې د سا د هوا د جریان غږونه یا پلمونیک کانسوننټس یادیږي تشریح کوم. نړیواله فونټکې الفبا د فونټکس د نړیوالې ټولنې لخوا د 19مې پیړۍ په وروستۍ برخه کې رامنځته شوه، خو له هغې وخت راهیسې تر اوسه پورې وخت ناوخت پکې لاسوهنې کیږي، زیاتونې، اصلاحات او تغییرات پکې راوړل کیږي. وروستی ځل په 2015 کال اصلاح شوې او رغول شوې ده. نړیواله فونټکې الفبا د ټولو ژبو کارېدونکو غږونو لپاره نښې لري. معمولا دا نښې ترکیبي نه دي، خو په بعضې مواردو کې ترکیبي نښې شته او هغې دپاره بیا نورې نښې شته دي چې هغه ښیي چې یوه نښه ده. په هر صورت دغه الفبا بیا په لویه کچه د قاموس لیکونکو، د بهرنیو ژبو زده کوونکو او استادانو، ژبپوهانو او همدارنګه د غږېدا د ډاکټرانو، فلمي لوبغاړو، سندرغاړو او ژباړونکو لخوا کارول کیږي. په دې الفبا کې د فنونو، فونیمونو، آهنګ، د څپو او کلمو د بیلتون د ښودلو لپاره نښې نښانې شته دي او له دوو برخو جوړې دي. یوه برخه یې توري دي او بله برخه یې دیاکریتیکي نښې دي. ټول 107 توري لري او 44 دیاکریتیکي نښې لري. معمولا په یوه پاڼه کې، په A4 پاڼه کې په شپږو اووه برخو کې ښودل کیږي. لومړۍ برخه یې چې د پلمونیک کانسوننټونو یا د سږو د هوا د جریان کانسوننټونه دي. دا د هرې ژبې ډیر غږونه تشکیلوي. دلیل هم دا دی چې د سږي چې د ډیره هوا ذخیره کولی شي او کله چې دا هوا د باندې راوځي نو هممهاله پرې ډیر غږونه رامنځته کیدی شي. په هر صورت دا جدول په عمودي او افقي محور کې تنظیم شوی دی. په افقي محور کې زیګزایونه راوړل شوي یا مخرجونه او پایلې له بایلیبیل یا غبرګشونډیز څخه شوی دی او همداسې پسې وړاندې ځي ژبغاښیز، وبښئ شونغاښیز، غاښیز، اوریز او ان تر اخره چې ستونیز او ګلاتل زیګزایونه دي چې بیا ګلاتل ته زه وروسته راځم، پښتو نوم یې ورسره فعلا دپاره نشته. او په افقي عمودي محور کې بیا زیګډولونه راغلي دي. زیګډولونه یا یو غږ څنګه رامنځته کیږي او په دې کې هم د یو ترتیب په اساس تنظیم شوي دي. لومړی هغه غږونه راوړل شوي دي چې یا هغه قطارونه راوړل شوي دي چې هغې کې زموږ وییز غړي یو بل سره بشپړ تماس پیدا کوي یا د بندښت درجه یې بشپړه ده. بیا ورپسې 2 کالمه داسې غږونه دي چې د بندښت درجه یې نسبتا کمه ده، بشپړه نه ده بلکې نږدې ده. په بله وینا زموږ وییز غړي کاملا تماس نه پیدا کوي او سا بشپړ ډول نه بندیږي بلکې یوه تنګنا پرېښودل کیږي چې سا په شدت ځینې تیریږي، یو شور رامنځته کولی شي، مخلي غږونه. او بیا د جدول وروستۍ 2 قطاره چې دي هغه کې بیا مونږه تقریبي غږونه لرو، یوې اپراکسیمنټ دی، بلې لاترال یا اړخیز اپراکسیمنټ دی چې دې کې بیا بندښت درجه پراخه ده. یو شی بل هم د یادونه دی هغه دا چې د جدول په هره خانه کې چې 2 غږونه راوړل شوي، 2 نښې راوړل شوي دي، هغه یوه جوړه ښیي یا هغه غږونه چې په یو مخرج او یو ډول رامنځته کیږي اما یوازې یو توپیر لري، هغه دا چې یوې غږن دي او بلې ناغږن دي. نو غږنې په ښي طرف کې راوړل شوي دي او ناغږنې په چپ طرف کې راوړل شوي دي. که په جدول کې مونږ داسې وي چې غږونه جوړه یې نه وي، یعنې غږن او غږنې وي یا ناغږنې نه وي، نه د جوړې یو برخه وي، نو که هغه غږن وي نو د ښي طرف کې لیکل کېږي د جدول یا د خانې، او که ناغږن وي نو په کیڼ طرف کې یا چپ طرف کې.
او جدول کې هغه برخې چې خړې ښودل شوي دي دغه برخې دي چې د ژبپوهانو په باور په هغه ځای کې د غږونو رامنځته کول ناممکن دي. د دواړو محورونو په سر کې هم د افقي او هم د عمودي محور په سر کې بایلیبل یا غبرګ شونډیز غږونه راغلي دي، پی او بی یا پی او بی، یوې نغږند دی او بلې غږند دی. په ورپسې خانه کې یا په ورپسې کالم کې البته په همدې قطار کې چې د تم غږونو قطار دی لیبودنتل یا شونغاخیز مخرج، البته زما خپله نومونه ده، غږ نشته دی، کومه نښه هم موجوده نه ده یا تر اوسه پورې به ثبت شوی نه وي که څنګه. ورپسې درې کالمه غاښیز، اوریز او زما په نظر اوریز تالویز چې دي، دا درې واړه خانې مکس شوي دي یا یوه بلل شوي. البته یوازې د دغې قطار کې یا د قطار دپاره چې هغه تم غږونه دي. نو دا دې ښکارندویي کوي چې ت او دال کیدای شي غاښیز وي او اوریز وي یا اوریز تالویز وي، او په همدې خاطر هم په ځینو کتابونو کې دغه مخرجونه دغو دوو غږونو مخرجونه کله غاښیز کله تالویز او کله اوریز تالویز ښودل شوي دي. ورپسې کالم چې دی هغه د ریټروفلکس یا د غبرګ ژبیزو غږونو دی. په دې کالم کې ژبه مخ په شا قاطیږي او په دې قطار کې چې تم غږونه دي یعنې سا په بشپړ ډول پکې بندیږي. موږ په ریټروفلکس مخرج کې دوه غږونه لرو چې پښتو ژبه کې هم شته دی، یو ټ ده او بل ډال دی، ټ ناغږن او ډال غږن دی. ورپسې مخرج چې دی هغه پلاتل یا تالویز دی، کلک تالویز یا سخت تالویز چې په تم زیګزای کې یا په تم قطار کې پښتو ژبه کې په دې برخه کې غږونه موږ نه لرو. دې کې دوه غږونه شته دي چې کیدای شي په نورو ژبو کې معمولي، اما پښتو ژبه کې دا غږونه نشته دي. ورپسې بیا بل کالم چې راځي هغه د نرم تالویز یا ولر کالم دی چې پښتو ژبه کې په دې کالم کې هم البته د زیګزای له پلوه په تم غږونو کې موږ دوه غږونه لرو، یعنی دوه تم غږونه لرو چې زیګزای نرم تالویز دی، هغه یو کاف دی یا بل گاف دی. ورپسې کالم یولر یا ژبهیز دی چې په دې کې دوه غږونه شته دي. پښتو ژبه کې یو غږ کارول کیږي او بل نه کارول کیږي، هغه هم له عربي ژبې څخه پور راغلی دی او هغه دی قاف غږ دی چې د کیو په توري ښودل کیږي په نړیواله فونټکه الفبا کې. ورپسې فرنجل کالم دی. په فرنجل کالم کې یا ستونیز کالم کې موږ دوه برخې لرو چې یو د غږن برخه او بل د ناغږن برخه ده. غږن برخه خړه ده، یعنې په دې معنا چې دې برخه کې غږ ناممکن ده چې رامنځته شي په هېڅ ژبه کې، او په ناغږن برخه کې لا هم غږ نشته دی او کیدای شي غږ رامنځته شي پکې، البته تم غږ مراد ځینې دی. ګلاتل چې له ګلاتیس څخه اخیستل شوی دی، دا هغه برخه ده چې کله غږیزې پردې خلاصیږي نو دغه خالیګاه چې د غږیزو پردو په منځ کې واقع کیږي یا موجوده ده، دغې ته موږ ګلاتیس وایو. خو کوم غږ چې په همدې ځای کې رامنځته کیږي موږ هغه ته ګلاتل غږ وایو، چې پښتو ژبه کې دا یو غږ شته دی ناغږن دی او هغه د همزې غږ دی یا غږ دی او په دغه چپه سوالیه باندې ښودل کیږي. موږ د جدول یو قطار چې هغه د تم غږونو قطار خلاص کړ، راځو بل قطار ته چې هغه د نازل یا پزیز غږونه. پزیز غږونه هغه غږونه دي چې سات د خولې په جاف کې بندیږي او د پوز له لارې
د باندې راوځي، نرم تالو ښکته راځي او د پوزې او د خولې ترمنځ چې کومه لاره ده هغه پرانیستل کېږي او ساه له هغې لارې د باندې راوځي. په دې قطار کې موږ بایلیبل برخه کې یا بایلیبل کالم کې یو غږ لرو چې هغه میم دی او که تاسې متوجه شئ دا د خانې په ښي طرف کې لیکل شوی دی، په دې معنا چې دا غږ غږن دی. په همدې قطار کې دویم کالم کې هم یو غږ شته دی، یو توری شته، اما دا توری پښتو ژبه کې نشته او موږ یې په تلفظ باندې نه پوهېږو. ورپسې درې کالمه بیا هم مشترک دي چې هغه غاښیز، اوریز او اوریز تالویز دي او په هغې کې موږ یو غږ لرو چې هغه نون دی. ورپسې برخه کې یا ورپسې کالم کې موږ چې ریټروفلکس غږونه لرو، په هغې کې هم موږ یو غږ لرو او نښه یې داسې ده چې ان دی، اما د ان هغه وروستۍ برخه غځول شوې او په ځان قات شوې ده. ورپسې موږ د تالویز مخرج کالم لرو، په هغې کالم کې هم یو پسیز غږ شته دی چې هغه پښتو ژبه کې نشته اما په نورو ژبه کې به موجود وي، نو ځکه یې تلفظ یې نشم کړی. ورپسې برخه چې ده بیا هغه یا ورپسې کالم چې دی هغه د نرم تالویز کالم برخه ده او په دې کې موږ هم یو بل پسیز غږ لرو او دا پښتو ژبه کې شته. دا د نون د فونیم یو الوفون دی په اصل کې پښتو ژبه کې. که تاسې وګورئ د جنګ، ننګ غوندې کلمو کې زمونږ نون هغه ځای کې تلفظ کېږي چېرته چې ګاف تلفظ کېږي، نو دغه الوفون د مخرج په لحاظ نرم تالویز دی اما پښتو ژبه کې د یو مستقل فونیم په توګه نه پېژندل کېږي. ممکن په نورو ژبه کې مستقل فونیم په توګه وپېژندل شي. ورپسې ژبهیز دی، په دې کې هم یو فونیم شته اما دغه فونیم پښتو ژبه کې نه کارول کېږي. د پزیز د قطار دوه وروستۍ برخې چې هغه د ستونیز او ګلاتل مخرجونو کالمونه دي خانې خړې ښودل شوي دي او دا په دې معنا چې په دې برخه کې پزیز غږونه هیڅ وخت نه رامنځته کېږي یا ناممکنه دی چې رامنځته شي. ورپسې قطار چې زه قطار بولم، دا هغه غږونه دی چې زمونږ وییز غړي، هغه وییز غړی چې فعال دی په غیر فعال وییز غړي باندې بار بار لګېږي، موږ ورته پړپېدونکي غږونه وایو پښتو ژبه کې. په دې قطار کې درې غږونه شته، یو غبرګ شونډیز دی بایلیبل او دا په غټ بي باندې ښودل شوی دی. دا هغه غږ دی چې کله ماشومان د موټر د آواز ساز یا پیښې کوي زموږ لاندنۍ شونډه په برنۍ شونډه باندې بار بار لګېږي. دا پښتو ژبه کې نشته د یو غږ یا د فونیم په توګه باندې. بل د غاښیز، اوریز او اوریز تالویز په مشترک کالم کې مونږ ری لرو. دا غږ پښتو ژبه کې شته دی، پړپېدونکی غږ دی، زموږ د ژبې سر بار بار په غاښونو یا په وریو یا په وریو تالوب سرحد کې لګېږي ری او په وړوکي آر باندې ښودل کېږي. پاتې برخو کې بیا غږ نشته دی، یوازې په نرم تالویز کالم کې یو غږ شته چې هغه په غټ آر باندې ښودل شوی دی او پړپېدونکی غږ دی ګویا چې هغه پښتو ژبه کې نشته ده. په دې قطار کې مونږ دوه ځایه خړ لرو، یو د نرم تالویز برخه ده او بل چې د ګلاتل کالم کې ده. دا په دې معنا چې په دغه دوه ځایونو کې دا ډول غږونه هیڅ نه رامنځته کېږي. ورپسې قطار چې دی هغه د ټپ او فلپ زیږ ډول دی. دا داسې زیږ ډول دی چې زموږ فعال صوتي غړی یو ځل په غیر فعال صوتي غړي باندې لګېږي په هغه مرتبط مخرج کې او بیرته بیا په خپل ځای ته راځي. په دې کې پښتو ژبه کې یوازې یو غږ شته دی چې هغه د مخرج په لحاظ
غبرګ ژبیز دی، ریټروفلکس، او دا ړې ده. په دغه قطار کې چې دوه غږونه نور راغلي دي هغه پښتو ژبه کې نشته دي. موږ به وروسته راشو چې هغه څنګه تلفظ کېږي. ورپسې قطار چې دی هغه د فریکیټیف یا مښلو غږونو قطار دی. دا قطار چې تاسې ګورئ دا ډک ښکاره کېږي، یعنې په هر مخرج کې غږونه پکې رامنځته کېدای شي او شته دي. د نړۍ په ټولو ژبو کې دا یوازینی قطار دی چې په هر کالم کې، دا یوازینی زیږ ډول دی چې په هر زیږ ځای کې غږ رامنځته کېدای شي. دوه لومړي مښلي غږونه چې هغه غبرګ شونډیز دي پښتو ژبه کې نشته، او ورپسې کالم کې چې هغه شونډغاښیز دی په هغه کې موږ یو ف لرو او بل وي ده چې پښتو ژبه کې نشته او په انګریزي ژبه کې شته دی. دا د ف غږن ډول دی. په ورپسې کالم کې چې هغه دنتل دی او تاسې وګورئ دا درې واړه کالمونه چې مخکې قطارونو کې مشترک دي دلته جلا شوي دي. په دې کې موږ دنتل یا غاښیز مښلي غږونه چې دي هغه دوه مښلي غږونه شته، په انګریزي کې هم شته او په عربي ژبه کې هم شته. دا داسې غږونه دي چې زموږ ژبې سر د غاښونو منځ ته راځي، لکه ث او ذات غږونه چې عربي ژبه کې کارول کېږي او موږ ژبه کې توري معمول دي ولې غږونه یې نشته دي. په ورپسې کالم کې بیا موږ لرو سین او ز. سین د خانې په کیڼه برخه کې دی او ز په ښي برخه کې ده. دا د یوې غږن دی او بل ناغږن دی. ورپسې کالم کې چې هغه اوریز تالویز دی، اوریز تالویز، او په دې کې موږ لرو شین او ژ. دا مښلي غږونه دي. په ورپسې کالم کې چې هغه غبرګ ژبیز کالم دی په هغه کې موږ شین او ژ، این هغه خین او ژ چې پښتو ژبه کې د قندار په لهجه کې موندل کېږي. بیا په تالویز برخه کې موږ لرو خین او غ چې دا په پښتو ژبه کې د مرکزي لهجې ویونکو سره موندل کېږي. ورپسې برخه کې موږ بیا دوه غږونه لرو چې هغه د خ او غین غږونو ته ورته دي اما یو څه مخرج په لحاظ مخکې دي، نو دا پښتو ژبه کې نشته، نرم تالویز. بیا موږ ژبییز لرو چې هغه کې موږ خ او غین لرو. شاید دغه برخه له ما سهوه شوي وي یا خدای دې وکړي چې هسې نه وي. زه خ او غین له نرم تالویز څخه هم وروسته بیا یم چې هغه ژبییز راځي، اما موږ تاسې په پښتو ژبه کې لیدلی دي چې خ په اکس باندې لیکل کېږي، نو داسې ښکاري چې خ تالویز دی، نرم تالویز دی او غین چې دی هغه بیا هغه هم نرم تالویز وي، خو داسې ماته ښکاري چې دا دی کیدای شي ژبییز وي. په هر صورت دغه دواړو کې تصمیم نشم ونیولی په اسانه باندې. بیا به لاړ شو وروسته کې هلته به یو بل ځای دی چې زه تاسو ته بیا هغه زه وروسته ښیم، هلته به وګورو چې څنګه تلفظ کېږي حرفونه هم. ورپسې چې ستونیزه برخه ده په دې کې موږ ه لرو، اچ دی او د اچ په الف غوندې برخه کې یو افقي کرښه کش شوې ده. دا زما په نظر د چشمه ه غږ دی او ورپسې په همدغه کالم کې د غږن برخه کې عین دی چې په سوالیه باندې ښودل شوی دی بې له ټکي البته، او هغې پسې کالم چې هغه ګلاتل کالم دی هغې کې موږ ح لرو او بل ډول ه ده، اچ یو عادي اچ دی او یو چې دی هغه اچ دی، اچ دی چې د الف برخه یې کش شوې ده او تاو شوې ده. البته زه نه پوهېږم چې دا حلوا ه به یې که بله ه، نو چې څومره ملاندې ځي ګلاتل برخه کې رامنځته کېږي. دا پښتو ژبه کې نشته دی البته زما په نظر، بیا هم تاسو ډبل چک ته ضرورت لرئ. راځو د دې ډک قطار نه لاندې چې کوم قطار دی هغه لاترل فریکیټیف دی یا اړخیز مښلي غږونه دي چې دا پښتو ژبه کې نشته. خلاصه
او هغې لاندې کوم کالم چې دی په دې کالم کې اپراکسیمنټ یا تقریبي غږونه راوړل شوي دي. په دې کې هم پښتو ژبه کې یوازې یو غږ شته دی چې هغه تالویز دی او هغه د نرمې یا یو کلمه کې چې کوم غږ راغلی دی هغه دی. دا د انګلیسي ژبې د جې وړوکي جې په توري باندې ښودل کیږي او دا په اصطلاح زمونږ د بندښت درجې هغه وروستۍ برخه ده، یعنې پراخه برخه ده. له دې که بندښت پراخ شي نو هغه په واول کې حسابیږي. په لاندې برخه کې هغه وروستی کالم چې دی په هغه کې موږ یوازې لام لرو چې پښتو ژبه کې شته ده. دغه لام اپراکسیمنټ بلل کیږي یا تقریبي غږ، خو هم اړخیز تقریبي غږ دی. په دې کې د ژبې د منځ برخه پاس لګي اما د څنګونو برخه چې ده هغه خلاصه پاتې کیږي، یعنې د هوا جریان په بشپړ ډول بندیږي نه. ښه، اوس زه تاسو ته یو ویبسایټ ښیم که تاسو انټرنټ چېرته لرئ او استفاده ځینې کوئ، دې ویبسایټ ته ولاړ شئ او په دې ویبسایټ کې د همدغه جدول او نورو غږونو اړوند غږ واورئ. تاسې به بروزر پرانیزئ او په دې کې به ولیکئ ipa-chart.com او کلیک به وکئ. تاسو ته یوه صفحه پرانیستل کیږي. په دې صفحه کې به ښکته ولاړ شئ. اول جدول کې واولز لیکل شوي دي، هغې به تیر شئ او دغلته چې کوم جدول ګورئ دا د پلمونیک کانسوننټونو جدول دی. دلته به داسې وکئ چې هر غږ یا هر الفبا یا هره نښه چې تاسو دلته ګورئ په دې کې غواړئ پوه شئ چې دا کومه نښه ده، په هغې به کلیک وکئ، لږ به ورته انتظار وباسئ، تاسو ته به هماغه غږ واورول شي. ګورئ زه غواړم چې په هغه باندې کلیک کړم، په اول پای لیبل باندې با اپا پا اپا با ابا مثلا دا اټا دا دا اډا دا را اړا او دا باید شاوي، شا اشا دا باید ژاوي. ژا اژا. دغلته زموږ تاسې بحث دی چې دا دوه دانې چې دي د ریټروفلیکس برخه کې فریکیټیف غږونه زموږ یا مخلي غږونه، هغه یو د قندهار د لهجې شین دی او بل د قندهار د لهجې ژ ده چې موږ تاسې ښین او غې بولو. شا اشا ژا اژا. او دا برخه کې چې تاسې وګورئ دلته ښین او غې باید وي. شا اشا یا ایا. دا خې به وي، خا اخا اما دا لکه زموږ خا اخا. ښین غوندې تلفظېږي. خې دلته ماته ښکاره کېږي. خا اخا او دا غین ښکاري ماته. غا اغا. دا ها اها ها اها. نو داسې ښکاري چې دلته چې زه اشتباه شوی یم هغه دا ده چې زمونږ دغه فرنجل یا ستونیز هغه چې دی دا د حلوا ه دی او دا بل چې دی دا د چشمه ه دی. دا باید عین وي. غا اغا دا باید غین وي. غا اغا ها اها اصلا ازلا. دلته مونږ دا هم نه لرو. وا اوا را ارا. دا لکه زمونږ ړی داسې ده خو مګر د انګلیسي ژبې تقریبي غږ دی. دا داسې غږ دی چې
اصلا صوتي غړي په یو بل تماس نه پیدا کوي. دا غږ چې دی دا همغه د یا غږ دی، د نرمې یا چې موږ په پښتو ژبه کې لرو. یا ایا لا الله. تاسې هم داسې کولی شئ چې دلته راشئ او دا ټول غږونه او نښې سره چک کړئ. تاسې به پوهېږئ چې ځینې غږونه نشته دلته، اما دا په نورو درسونو کې تشریح کېږي چې ولې بعضې کانسوننټونه دلته نشته دي. په هر صورت دا و د نن ورځې درس. تر بل درس مو په پاک خدای سپارم.